السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای هغه ایمان چې د کور څخه د مسجد ته نسی بیولای نو د قبر څخه به د جنت ته څنګه بوزي. خپل ژبه پر هغه چا مچلاوه چې خبرې کول یې در زده کړي. انسان څومره عجیبه دی، کله چې د یو شي څخه بیریږي نو د هغه څخه لرې ځغلي، او کله چې د الله تعالی څخه بیریږي نو لا ورنږدې کېږي. د دنیا پرستو کسانو مجلس مه اختیاروه، ځکه چې کله دې لاس تنګ سي نو دوی تا پرېږدي، او کله چې ته شتمن سي نو حسد در سره کوي. دا فکر مه کوه چې الله تعالی دعا ژر نه قبلوي. دا شکر کوه چې الله جل جلاله زموږ د ګناهونو سزا ژر نه راکوي. کله چې وغواړې چې د الله تعالی سره خبرې وکړې نو لمونځ کوه، او کله چې وغواړې چې د الله تعالی سره خبرې وکړې نو قرآن کریم وایه. قدرمنو، دا څو خبرې مې ستاسو حضور کې وړاندې کړې، امید دی چې تاسو ته فایده ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.